د ملي بیرغ په اړه بیخي خطرناکه حقیقت معلوم شو دا چې چا په امر له کومو ځایونو ملي بیرغ لرې کیږي. ملا هیبت الله د ملي بیرغ په اړه څنګه ځانګړی امر کړی دی، په دغه امر کې څه ویلي دي؟ که غواړئ خبر شئ نو ضرور دغه ویډیو تر اخره وګورئ. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر په اساس له دې وروسته هیڅ طالب چارواکی حق نه لري چې د افغانستان له درې رنګه ملي بیرغ سره په رسمي او غیر رسمي مجلس کې څرګند شي. د دې امر په اساس په ټولو دولتي بنسټونو او بهرنیو سفارتونو کې سپین بیرغ ځړول کیږي. ملا هیبت الله اخند په یو بل امر کې د افغانستان د ملي ټلویزیون د ټولنیزو رسنیو له لوګوګانو څخه هم د ملي بیرغ د رنګونو د پاکولو امر کړی دی. د ملا هیبت الله د موجودیت یا مرګ او ژوند په اړه ګڼ شمېر خلک شک لري. نوموړی چې د بلوچستان ایالت د یوه وروسته پاتې کلیوالي سیمې د جومات امام و، د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته په کوټه کې د طالبانو مشر وټاکل شو. د هغه وروسته چا د هیبت الله د لیدو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبان کله ناکله ادعا کوي چې ملا هیبت الله اخندزاده د کندهار په یوه نیمه مدرسه کې ناببره څرګندیږي. د ملي بیرغ په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ملا هیبت الله اخند ته منسوب د حکمونه خپاره شوي چې طالبانو ته یې دیارت کړي نه دي. له دې سره په هممهاله ډول د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان د ملي ټلویزیون د ټولنیزو رسنیو لوګوګانې چې د ملي بیرغ رنګونه پکې و بدل شوي دي. سلګونه افغان فعالانو د دې کار په غبرګون کې د ملي ټلویزیون له ټولنیزو رسنیو سره د مقاطعې کمپاین پیل کړی دی چې په لږ وخت کې ډیر بدرګه شوی او د ملي ټلویزیون د ټولنیزو رسنیو تعقیبونکي ورسره ډیر کم شوي دي. د افغانستان له ملي بیرغ سره هممهاله حساسیتونه ډیر شول چې دا بیرغ د کوزي پښتونخوا ملت پالو ډلو د پوځ د ناروا پر ضد په خپلو مظاهرو کې دا بیرغ ورپاوه چې په دې سره په پاکستان هم اوربل کړ. ډیره مننه چې تاسو ویډیو تر اخره ولیدله. هغو لیدونکو چې تر اوسه چینل نه دی سبسکرایب کړی همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو د خدای په امان.